له بدخشان، بغلان، ننګرهار او کندهار څخه خونړي او مرګوني راپورونه خپاره شوي. په دغو ولایتونو کې د یو ډاکټر او ځوانانو په ګډون ګڼ کسان ولې او څنګه مړه، ټپیان او وژل شوي. د اسلامي امارت د واکمنۍ چارواکي او ځایي خلک یې په اړه څه وایي؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. بدبختي او ستر خیانت د بدخشان له ولس سره. د بدخشان په راغستان ولسوالۍ کې څو ځوانان له کورونو ایستل شوي او بیا په ډله ایز ډول وژل شوي دي. وژل شوي کسان پخواني ځواکونه وو چې تازه له ایران خپلو سیمو ته لیږل شوي وو. پرون سهار د بغلان د مرکزي بغلان ولسوالۍ د شپږم سمت اړوند په ذکرخیلو کلي کې د عبدالقادر او عبدالله میر په نومونو د دوو کورنیو ترمنځ لفظي شخړه کې د قادر د کورنۍ 4 تنه وژل شوي او 11 ټپیان دي. همدارنګه د میر د کورنۍ هم 1 تن وژل شوی دی. طالبانو پیښه د پخوانۍ حقوقي قضیې له وجې بللې ده. د بدخشان په کوف آب ولسوالۍ کې د سړک جوړونې لپاره روان لوبیټ او پکې بار سکواټر له سړک لاندې غورځېدلی موټر چلونکی د کندوز او همکار چې د پکتیا د زورمت ولسوالۍ وو دواړه وژل شوي دي. د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د دوی یو غړی محمد رهبر له خپل ملګري څخه په تېروتنه لګېدلی او دا چې په ننګرهار کې یې درملنه ونه شوه نو په چورلکه کې کابل ته لیږدول شوی دی. د پیښې د رامنځته کېدو نور څرنګوالي په اړه لا تر اوسه بشپړ جزئیات نه دي ترلاسه شوي. زاویې رسنۍ د کندهار په سپین بولدک کې د خلکو په منځ کې د ایمل په نوم د یو ډاکټر له ویشتل کېدو څخه وروسته د یادې صحنې ویډیو خپره کړې ده. نوموړی په دې ویډیو کې د خپل قاتل نوم اخلي او پر ټلیفون له کوم چا سره د ژوند وروستۍ خبرې